بسم الله الرحمن الرحیم. زه د پښتو چینل د پښتو علم سره ستاسو خدمت کې حاضرم. ناظرین السلام علیکم. نن زه تاسو ته یو اهم مسلو باندې یو څو خبرې کول غواړم، او هغه دا چې نن سبا الیکشن را نږدې دی، نو په دې الیکشن کې ډېره غټه هله ګوله ده. زما تاسو ته خواست دی چې هغه سړي له ووټ ورکوئ چې هغه ایمانداره وي. ګنې هسې خپل ووټ ضایع کول دا هم یو غټه ګناه ده. که چېرې تا ته پته ولګي چې دا سړی کارکوند دی، نو بیا تاسو دې ته مه ګورئ او هغه له بلکل د الله د رضا دپاره ووټ ورکئ، ځکه چې دا ووټ وی حق ده. که چېرې تا داسې انسان له ووټ ورکړ چې هغه د عوامو پیسه خوري، نو ته هم په دې کې شامل شوې او ته د هغه په ډله کې شامل شوې. نو لحاظه د ووټ ورکولو نه مخکې په دې باندې کوشش وکړئ. خو چونکې زه یو خاص خبرې له راځم چې زمونږ په پښتنو کې یو دا مسله ده چې مونږ کم سړی مشر مقرر کو، نو په هغه باندې مونږ پوره اعتماد وکړو. خو چونکې چې هغه خپل مقام ته ورسي، نو د هغه نه خپله پښتو میره شي او هغه د عوامو سرمن وباسي، نو دغلته زمونږ پښتون ته ډېر غټ نقصان میلاو شي. که چېرته زمونږ د دې پښتنو همدرد وي، نو دا پښتون مشر کامیاب دی. او که چېرې دی زمونږ د پښتنو او د دې حقونه وي، نو د دې نه ډېره غټه بدقسمتي بله نشته. نو دا ووټ ستاسو په لاس کې دی، خپل ارادې سره ووټ ورکئ او د الله د رضا دپاره ووټ یو ایماندار سړي ته ورکئ. نو ده ته دا پته نه لګي د دې حقونو ما نه یو ورځ تپوس هم شته، او چې کله دی بیمار شي، نو په دغه وخت کې ده ته پته ولګي چې ما څونه خلکو سره ظلمونه کړي دي، او بیا د مرګ په دوران کې خو ورته الله تعالی ټول هر څه وښیي چې ته په دنیا کې نیک څونه تیر شوې او بدعمله څونه تیر شوې. نو الله تعالی دې مونږ د خلکو د حقونو د خوراک نه وساتي. اول مشري مه کوه، او چې مشري کوې نو د آخرت خیال وساته. یاد ساته دا قرآن او حدیثونه چې مونږ ته بار بار بیانیږي چې تاسو پردي حقونه ونه خورئ. الله تعالی فرمان دی ای نبی دا خلک ویروه. د دې مقصد دا دی چې د مرګ نه بعد ډېرې بدې ورځې دي چې کوم خلکو د خلکو حقونه خوړلي. برحال الله تعالی نه به مونږ سوال غواړو چې دې مشرانو ته د الله د نیکو هدایت وکړي او زمونږ د ملک او د غریبانانو ته مخه شي. باقي راځو د یو متل طرف ته، وایي د وطن په قدر باندې مسافر ډېر ښه پوهېږي. نو واقعي خبره ده چې د وطن په قدر مسافر پوهېږي. او وجه څه ده؟ هغه چې کله مسافر شي، د وطن نه لاړ شي یا د کلي نه یو ښار ته مسافر شي، نو د هغه له د خپل کلي قدر ورشي، بیا هغه ته د کلي چرګان هم یادېږي. واقعي خبره ده چې مسافر کلي پسې جاړي، دوستان ورته یادېږي، کورنی خاندان ورته یادېږي، او د کلي یو ساعت ورته یادېږي. نو د هغه کلي سره مینه نور هم زیاتېږي. او کله چې هغه کلي ته راشي او د کلي دا بدنیتیانې او دا بې اتفاقیانې ویني، نو هغې سره ډېر زیات خفه شي او هغه د دې کلي نه اړه موړ شي. دغسې د وطن مثال دی. که وطن ته د بل وطن نه راشي او خپل وطن آباد وینیني، نو هغه ډېر زیات خفه شي چې ما 15 کاله په بار ملک تیر کړل او زما دا وطن همغسې ډېران دی، نو دی ډېر زیات خفه شي. نو یو دویم متل دی، وایي په بار کې کوږ لرګی. نو په بار کې کوږ لرګي دا مطلب دی که یو انسان دی، که هغه خپلې فیملي سره په مشورو او د ترقۍ په کارونو نه ځي، نو دی په بار کې کوږ لرګی دی. دغسې یو کمیټي جوړه شوې ده او په هغې کې یو تن دی، ټول په خبره متفق شي او یو کس پکې وایي چې یاره دا کار زما خوښ نه دی او دا داسې کول نه دی پکار، نو دغه سړی په بار کې کوږ لرګی دی. دغسې که د چا یو جرګه روانه وي، هغه جرګه څه فیصلې ته ورسي او چې په دې کې یو جرګهیز راپاسي چې دا جرګه ماته منظور نه ده، دا داسې نه داسې کول پکارو، نو دی په بار کې کوږ لرګی دی. دا بار وی ډیرو لرګو ته که هغه تا په څه باندې اچولی وي، په خر دی اچولی، په ریړه کې دی اچولی، نو چې کله دا کوږ لرګی پکې پروت وي، نو د وجې دا بار صحیح نه ځي. دا کوږ لرګی پکې هر وخت دا بار ګډوډ کوي.
نو د دې د وجې نه هغه بار ډېر په مشکله ځای ته ورسي یا هم نه رسي. نو دغسې مثال د انسان هم دی، که یو انسان په ډله کې اخوا دیخوا کوي نو دا انسان په ډله کې کوږ لرګی دی. نو الله دې موږ د دې شیانو نه وساتي. هسې خو په دې باندې ډېرې خبرې کېږي او د دې ډېر غټ مثالونه شته، خو مختصراً ما تاسو ته دا څو خبرې وکړي. الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او موږ دا پښتانه د الله په اتفاق کې راولي. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به بیا ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.